بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي د کډوالو چارو اقتصاد صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د چارواکو په شتون کې د راستنیدونکو لپاره د کارموندنې کمیټې منظمه غونډه ترسره کېدل. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د تیر کال د امارتي څانګو د لاسته راوړنو تشریح کولو پروسه پیلېدل او دا چې خوارځواکۍ د غزې لپاره یو وژونکی ګواښ دی. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1404 کال د چنګاښ 25مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. راستنه شوو هیوادوالو ته د کارموندنې کمیټې نوبتي ناسته د کډوالو او راستنیدونکو چارو اقتصاد صنعت سوداګرۍ کرنې مالدارۍ او بولګولو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو د مسؤلینو له لوري وسوه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر وویل چې د کارموندنې په موخه باید د راستنه شوو له مهارتونو او زده کړو ګټه پورته سي. هغه د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ له وزارتونو وغوښتل چې په خپلو چارو او تړونونو کې راستنه شوو ته لومړیتوب ورکړي او د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ته پام وکړي. دغه راز د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي ویلي یاد وزارت راستنه شوو ته د کوچنیو کارونو په رامنځته کولو تمرکز لري. همدارنګه د نورو وزارتونو مسؤلینو هم راستنه شوو ته د کاري زمینو پر برابرولو ټینګار کړی دی. د اماراتي ادارو د یو کلني لاسته راوړنو د تشریح لړۍ نن چهارشنبه د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې پیل شوه. د ریاست الوزرا مقام دفتر لوی رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع په دې تړاو جوړه شوو مراسمو کې ویلي 4 کاله وړاندې اسلامي امارت په داسې حال کې واک ته ورسید چې هیواد له ګڼو امنیتي اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره مخامخ و. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت د تیر 4 کلني دورې په ترڅ کې له شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې د هیواد په بېلابېلو برخو کې مهم او مثبت بدلونونه او اصلاحات راوستي دي. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډه کې لغمان کې د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت پر ځمکه د یو سوداګریز مارکیټ او همداراز په هرات ولایت کې د اسلام کلا بندر د سوداګریز کمپلیکس د جوړولو طرحې د تایید وړ وبلل شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي یاده ناسته کې د غراس په کابل ښار کې د یوه سوداګریز او استوګنیز مارکیټ د جوړولو طرحه او د هیواد د اقتصادي ودې لپاره د ستراتیژیک چوکاټ د جوړېدو طرحې هم مطرح شوي چې د ارزونې لپاره اړوندو کمیټو ته وسپارل شوي. او په پای کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره انروا د څه باندې 4 میاشتو راهیسې د غزې تړانګې د سختې کلابندۍ له امله په سیمه کې د خوارځواکۍ پیښو د ډېرېدو خبرداری ورکړې دی. د انروا رئیس فلیپ لازارني اعلان کړی چې د 2023 کال څخه تر دې مهاله په غزه کې د هرو 10 ماشومانو څخه یو په خوارځواکۍ اخته شوی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.